لښکرګاه د یوې لویې او ځانګړې ورزشي نندارې کوربهتوب کوي. ورزشکار ذبیح الله ځواک په خپلې غښتلې ارادې او خارق العاده د ریکارډ په کچه فزیکي ځواکمنتیا سره زرګونه نندارچیان حیران کړل. په غاښونو د یو لوی مسافر وړونکي موټر تر کش کولو وروسته دغه هلمندي ځوان د خپلو مټو په زور یو کرینګ مازدا موټر هم کابو کړ. ځواک وایي راتلونکي ورزشي موخې یې تر دې هم سترې دي. ستاسو د باور اوسي چې ما 6 میاشتې یوازې د شپې دې لپاره تمرین کوئ چې شپه 3 بجې 4 بجې باندې زه یوازې 6 میاشتې دې ته اخته یم چې آینده کې داسې پلان لرم چې دا خبره خوش ده چې د ځینې ریکارډو ضرورت هم چې د ټوله اسیا سره کوم چې د مرمۍ سپیډ کنټرول کوم ډولډر ته ځان آماده کوم او ټیلر ته ځان آماده کوم داسې ماشین دي چې زه باید 15 سدوسي په خوله باندې کش کوم او چې زه ټول نړۍ په ټول اسیا په سره باندې دا ریکارډ دا جوړوم. نندارې ته راغلي نندارچیان حیران دي خو ځواک غوندې یو تکړه ورزشکار د هلمند او ټول افغانستان لپاره ویاړ یادوي. پهلوان مو ولیدی دا ورزشکار شو مټران راګرځولي وو دغسې هغه څه سدوسي په خوله باندې راکش کړله ولا تر اوسه خو نه ولیدلې هر چا ته چې مې ویل چې مې به راغلي وه موږ ټول چې دغه موټر په خوله راکش کړي زړه ته نه لوېدل ول دا شاید چالند و ما ورته یا چالند نه و ګل و راکشه کړي په خوله واقعا ډېر جالب و ډېر جالب حرکات یې وړاندې کړه فرض مثال یو 4 موټر چې د ګل و په 100 متره په غاښو سره کش کړي په خوله سره یو ډېر جالب حرکت چې تر اوسه په افغانستان کې داسې حرکت نه و سوی او بل دوه دانې کرینګانې د لاسو په زور سره چې یو بل حرکت یې سره کوی دواړه در راوګرځول او یعنې واقعا داسې جالب حرکت اوس په افغانستان کې نه و ترسره سوي. سویلي او تاریخي هلمند د ورزش له ډګره یو داسې ځوان معرفي کړ چې ښایي فزیکي ځواکمنتیا یې د هیواد او اسیا په کچه تر ډیره یو ریکارډ پاتې سي.